یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه مو در واخلئ. راغلي یو نورستان ولایت ته. دمګړی موږ په لاره یو عامه ولسوالۍ کې روان یو د نورستان د پارون په طرف. زموږ سره اوسئ، ملتیا مو وکړئ. غواړو چې تاسو ته یوه خپرونه جوړه کړو د نورستان ښکلاوې، منظرې، د هغه ځای د خلکو سره خبرې، دا هر څه په دغه خپرونه کې له موږ سره وي. زموږ ملتیا وکړئ، تر پایه پورې زموږ سره اوسئ. Cara, xoyedele de var. Cik motor ki var agile hote na. Bana karo ka din taraş tarma.
دمګړی نورستان ولایت ته راورسېدو. اوس به دغې ځای ښکلاوې منظرې له تاسو سره شریکوو. دلته به د خلکو سره مرکې کوو او اختر دی راغلي وو. د دې نظرونه به چې دلته په کوم ډول اختر لمانځل کېږي دغه ټولې خبرې به په دغه ویډیو کې له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ تر پایه او د خپرونې بسم الله الرحمن الرحیم. نورستان ولایت پرون ولسوالۍ ده. دمګړی د غرونو په منځ کې دلته مونږ ولاړ یو. زموږ تر شا تاسو ته شاید په کیمره کې معلوم شي یو څه د سیمې اوسېدونکي دلته دي. د دې پیدا چې دا د دوو ولسوالیو څخه دي. غواړي یوه لوبه ترسره کړي د پهلوانۍ په نوم ورځو. د دوی سره هم خبرې کوو، ولې معلومات اخلو چې کوم ډول مسابقه ترسره کوي. بیا به تاسو ته مسابقه راځئ. صح. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته زموږ تر څنګ یو ماما ولاړ دی. غواړو د دې سره خبرې وکړو. مسابقه کې د دې په اړه به معلومات اخلو. لومړی ورځو د دې سره خبرې کوو. السلام علیکم. بخیر جو خیریت خیر راغلی. خیر اسماعیل. هر څه نه مخکې اختر دې مبارک شه. سلامت اوسې خیر انشاءالله. نوم مبارک دی. اسماعیل. اسماعیل خان. دوه ولسوالۍ ښکلې نه اوسېږي. ښه تاسې ګڼ ولسوالۍ. که دا راته ووایو عمومي پوښتنه به له تاسو نه وکړم چې په نورستان کې ټوټل مکمل څو ولسوالۍ دي؟ ولا شاوخوا اته ولسوالۍ ده. ښه. دغلته دغه ځوانان راټول شوي دي، مسابقه کېږي. د دغې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ. دا د کومې سیمې سره دا له کم تعلق لري؟ دغه ولایت مرکز د موږ دلته مقبل ته راغلی او دا وزل د چالجین ځای ده چې دا شاوخوا لکان ته موږ ګورو دا مختلف ولسوالۍ نه دلته ناسته ده. یو منډول ولسوالۍ نه ده دیارلس ده. هغه بل لاس کې شی د دوه ولسوالۍ نه ده. نو دې مسابقه د پهلواني ده. نو دې ته وګورو کوم یو وګټي دی دا ګورو. دا دواړه د کوم ولسوالۍ سره تعلق لري؟ هغه د ولسوالۍ نومونه که موږ ته ذکر کړئ. ولسوالۍ نومونه یو خو منډول ولسوالۍ نه ده، یو دواب ولسوالۍ نه ده. هو. او یوه بله عمومي پوښتنه غواړو چې داسې نه وکړو چې د نورستان هغه مشهورې لوبې کومې دي چې دلته ترسره کېږي؟ لکه موږ چې راغلو، موږ پخپله د جلال آباد نه راغلي یو، د ننګرهار ولایت نه. نو په لاره کې موږ ډول ډول لوبې ولیدلې. هغه کم تیږه ویلې نیولې وه، هغه یې ګزاروله. دا دلته مشهوره لوبه فکر کوم همدغه لوبه ده. لوبه زړګی همدغسې ده، مشهور دغه چې خپله منځ کې ډېر لوبه ده.
خو مشهور لوبه دغه چې اوس لګیا ده دغه مشهور لوبه ده. یو څو ورځې مخکې دغه امنیت خواته چا جشن جوړ کړی و، تقریبا 80,000 دې انعام وګټله. حمیدالله په نامه ده یو هلک، یو دغه شیخ بلال په نامه ده، 2 مسابقه و، جشن و. دغه زموږ نورستان کې محفل کې ولایت کې مشهور لوبه دا ګڼو موږ د پهلواني. د ولایت په سطحه دلته د ولسوالیو لوبې ترسره شوي دي یا د ولایتونو په سطحه کوم داسې یو مسابقې ترسره شوي دي تر اوسه پورې؟ ډېر شوې ده. موږ راځو دلته هر ولسوالۍ مختلفو ولسوالیو نه دلته راځو مسابقه خپله تېروو. هر لوبې دلته کوو، کرکټ مثال دغه والیبال، فوټبال، دغه خو تا لیدلی چې په ګټو سره موږ لوبې کوو چې دلته دا لاره کې تاسو لیدلی به یې که نه، همدغه موږ لوبې کوو. 100 لوبې ده موږ خپله منځ کې ډېر لوبې ده چې دې نه تاسو وویل چې مشهوره لوبه همدغه د خپله منځ کې زما نورستانۍ. پوښتنه دا وه چې دلته د ولسوالیو په سطحه یا د ولایت په سطحه د ولایتونو په سطحه د نورو ولایتونو نه دلته مسابقو ته څوک راغلي؟ نه تر اوسه نه ده راغلی مسابقو ته. موږ ځو مختلفو ولایت ته، موږ جلب ننګرهار ته موږ ځو، کونړ ته موږ ځو، لغمان ته موږ ځو، خو دوی تر اوسه دلته نه ده راغلی. د ولایت په سطحه داسې لوبغاړي لرئ چې هغه تاسې د ځان سره ولي یا داسې ټیم په شان باندې چې تاسو سره ثبت وي او هغوی تاسو مسابقو موږ دغه مستقل د ورزشي لوبو خپل ریاست لرو، نو دې نه موږ ترسره کوو. د خپله مشران لرو چې هغوی موږ ته خبر راکوي، بیا وروسته مسابقه ته موږ ته اعلان راکوي چې هلته ځو، موږ ځو هلته مسابقه ورکوو. تر اوسه پورې مو څومره سیالۍ کړي دي د ولایت نه باندې په نورو ولایتونو کې، مرکز کې، کابل کې، ننګرهار ولایت کې، کومو ولایتونو ته مو سفرونه کړي؟ والا موږ دغه پهلواني دغه مسابقې دپاره موږ ننګرهار ته یو څو ورځې مخکې تللی یو میاشت کېږي موږ وګټله. هو تېر کال موږ کابل ته تللي وو، خپله دغه موږ بزکشي ورته وایو د اسونو سره، هغه موږ وګټله. او دویم راغلو مسابقې کې موږ مختلفو ولسوالیو ولایتونو ته ځو، مرکز ته هم تللی وو، ولایت کابل ته که نه دغه ننګرهار ته موږ تللی وو، کونړ ته تللی وو، دغه لغمان ته تللی وو. دغه لوبو مسابقه ته موږ ځو، خو هغو خوا نه تر اوسه مسابقه ته نه ده راغلی. دې هیله چې د هغو ولایتونو نه هم خلک راشي دلته مسابقو ته، تاسې دلته ښې مسابقې ترسره کړئ، مسابقې وګټئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. یو دوه کس بل جوړه بل هم شته، دوه دیم تاسو په اجازه راوړو مسابقې ته. نورستان ته له ملګرو سره راغلي یو، نو غواړم بیا خپل ملګري تاسو ته معرفي کړم. شوکت معصوم صاحب زموږ ډېر ګران ملګری دی، تر څنګ یې اجاز احمدزی صاحب، دوست حمزه صاحب او تر څنګ یې بختیار محمدي، دا نو په خپله کرکټ کوي، تر څنګ یې دغه ډېر خپل مصروفیت لري. د اختر خوشحالي ده، اختر ورځ شپې دې راغلو، بس دغه ملګرو یو میله را جوړه کړه، انشاءالله نورستان ته راغلو. نو دا اوله ورځ ده، انشاءالله نورو ویډیوګانې هم له تاسو سره شریکوو او بس دا خپرونه به جریان لري زموږ سره. سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. روژانه ښې جوړې په خیر خیریت دی؟ نوم دې څه دی؟ په حاجانه د کوم ځای؟ نورستان ولایت. د نورستان ولایت د کومې ولسوالۍ؟ د وایګل ولسوالۍ. وایګل ولسوالۍ. نن د اختر درېیمه ورځ ده، اختر څنګه تېرېږي؟ ښه دی، شکر. په دا راته وایه دلته اختر خلک څنګه لمانځي، د اختر په لومړۍ ورځ څه کوي؟ دا خو عموماً غټ اختر دی، نو حتما یو څاروی به حلالوي، قرباني به کوي. نو نور دا ستاسې رواجونه دغې په اړه که مونږ ته ووایي چې دلته خلک خپل خپلوانو کره ځي نه ځي، د اختر په ورځ کوم مراسم ترسره کوي؟ موږ ځو کې خپل کورونو ته ځي، بیا مالونه رالی خپل بیا ځي خپل کورونو ته چکر وهي، بیا بره غر ته خېږي، خپل خپلوان چکر وهي، خپل خوښ ښکار.
خپله دې څه وکړه په دغې اولې ورځې نه تر درېیمه ورځې پورې تر اوسه پورې څه شی کړی چا کړی تللی چکر ته اوس راوتی روان یې څه دې وکړه په دغه 3 ورځو کې اول ورځ کرکټ ته تللی وم ښه بره ځای چمن ته موږ ولیدل ډېر زیات خلک راځي د چکر دپاره نو امنیت یې څنګه دی او بل دا چې دا خلک د کوم ولایتونو تاسو خو دلته پوهېږئ دلته راځي چکر د خاطره د اختر په ورځو کې عموما خلک ډېر وي که په نورو ورځو کې هم راځي نه صرف د اختر کې ډېر راځي صرف د کندهار نه شي هرات نه شي کاپیسا نه شي دې کونړ نه شي دې ځایونه ډېر راځي د اختر مناسب کې ډېر راځي صحیح ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړو کور دې ودان خوشحاله اوسې باعزته اوسې ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم نورستان ولایت ته راغلي یو پارون ولسوالۍ ته نن د اختر 3مه ورځ ده زما تر څنګ ملګري ولاړ دي دغه دواړه به تاسو ته معرفي کوو او همدارنګه د نورستان د دغه چکر په اړه به ترې پوښتو د لارې په اړه د اختر ورځې دي چې دوی چکر څنګه ولمانځلو خوند ورته واخیستی او وانخیستو په دې اړه به ورسره غږېږو السلام علیکم عمر صاحب خیر خیرات ګلاري ده بختیار محمدي زموږ ګران ملګری دی نه به د اختر په اړه پوښتنې کوو او همدارنګه دغه چکر یې چولی څنګه و چکر دی عموما د ننګرهار نه راتګ تر نورستان او بېرته نن 3مه ورځ د بېرته ننګرهار ته تګ څنګه په کل کې چکر څنګه و الحمدلله چکر نه هم ډېر خوند واخیستو دا ښایسته هوا دا ښایسته ماحول دا ښایسته شنه شنه بوټي الحمدلله چکر نه هم ډېر خوند واخیستو نورستان ولایت نسبت نورو ولایتونو ته څنګه ارزوئ نورستان خو هغه ولایت ده چې ټول افغانستان کې مشهور ده بلکې ملي پارکونو مشهور ده ټول افغانستان نه خلک دوی په چکر ته راځي د لرې ولایتونو نه د کندهار نه د کاپیسا نه د هرات نه د ننګرهار نه د کونړ نه نو داسې ساحو ته چې راشي الحمدلله دې چې عوام ښه ده شنه فضا ده ښایسته منظرې دي نو ډېر خوند هم ترې واخیست بالکل لکه څنګه چې موږ تاسو ویلي په ننګرهار کې ډېره زیاته ګرمي وه ولې په نورستان د بیخي بدله هوا یعنې یخني وه پکې موسم ډېر ښه او موږ هم ولیدل د ډېرو لرې ولایتونو د کندهار هلمند هرات ننګرهار کونړ د هر ځای نه خلک راغلي دلته د اختر خپلې خوښۍ دلته لمانځلې په شریکه نو طبیعي هیله چې تاسو هم پرې خوند اخیستی یو بل شي ته باید اشاره وکړو د لارې په اړه که راته ووایې موږ د ډېرو خلکو نظرونه راواخیسته لاره موږ خپله هم ولیدله لاره ډېره زیاته ګډه وډه وه څه نظر دی او د دولت هم څه هیله ده چې په راتلونکي کې دغه لاره باید جوړه کړي جوړه نه کړي دې لپاره یو پلان باید جوړ کړي ځکه دا سیلانیان ډېر سر ټکوي نو ستاسو څه نظر دی الحمدلله چکر خو ډېر خوند وکړو خو یو څه کمی په دې کې دا چې دغه لارې مشکلات لږ ډېر زیات دي جګه او ټیټه خامه لاره ده غرونو ښویېدلې دي خامه ده غرونو ښویېدلې دي خو عمده لامل چې ده دغه د خامې ده ځکه یو ټیټ ګاډی یو واړه ګاډي پرې نشي تللی که چېرته غټ ګاډي هغه غټې ټاکسي یا داسې فورنر وي هغه ګاډي داسې مشکل نشته خو بیا هم انسان پکې ډېر فضابېږي خو زمونږ د چارواکو نه زمونږ د لوړپوړو چارواکو نه دغه خواهش ده چې دغه لارې ته یو څه نظر وکړو ځکه دا د سیلانیان ډېر زیات دلته راځي دا یې سیاحت ځای ده سیاحت ته راځي نو کوشش وکړو چې دغه لارې یو څه ترمیم وکړي چې خلک د لارې نه هم خوند واخلي او بېرته بیا د دې ولایت نه او د دې هوا آب و هوا نه او د ماحول نه خلک خوند واخلي دغه هوا وخت په وخت د اسمان کور کېږي او پن کېږي حمزه صاحب زموږ ملګری ډاکټر صاحب حمزه زموږ ګران ملګری د ده نه به مې یو څو پوښتنې کوو څنګه و چکر څنګه و خوند مو ترې واخیسته که نه چکر الحمدلله ښه چکر و بس یو مشکل دغه د لارې دی که نه پکې تنګېږي بلکل لاره ډېره اوږده ده لاره اوږده ده که نه ماشاءالله بس ځوانانو نه پکې تنګ شي بلکل زموږ تر څنګ یو دوه درې نور ملګري مو چې هغوی ته یو څه مشکلات پیدا شو هغوی بېرته ننګرهار ته لاړل نو دغه زموږ ملګري وو او ټولو ته ډېر زیات د چکر نه خوند واخیستو زه باید یادونه وکړم لکه څنګه چې زموږ ملګرو وویله د دولت د چارواکو نه هم دغه یوه غوښتنه ده چې دغه لاره باید جوړه شي ځکه سیلانیان ډېر سر ټکوي د لارې نه تقریبا د ننګرهار ولایت نه تر نورستانه پورې 12 ساعته 14 ساعته مزل دی نو دا ډېره زیاته لاره ده دا باید که چېرته دا لاره پخه وی نو 15-16 ساعت ته دا لاره راته یو هیله ترې لرو چې د هغې په اړه به یو پلان جوړ کړي په راتلونکي کې انشاءالله دغه لاره جوړه شي نو زه یقین لرم یوازې د افغانستان خلک نه د دې اوسېدونکي نه بلکې د نورې نړۍ خلک به هم ډېر په راحت سره زړه ښه کوي ځکه که تاسې دا منظرې وګورئ زموږ کیمرامین به تاسې دا منظرې وښایي نو زه وایم د دنیا په سطحه په ډېرو کمو هېوادونو کې دغسې منظرې دي که موږ وایو کشمیر نو د کشمیر نه دا ډېرې ښې ساحې لري ډېرې ښکلې ساحې لري که ووایو سویزرلینډ نو هغه په دې مشهوره دی ځکه د هغې ځای هغه لارې جوړې دي هلته سهولتونه موجود دي انټرنیټ موجود دی
دلته یوازې یو افغان سیم کارت کار کوي، نور شمارې کار هم نه کوي. دغه هم یو ستونزه ده. باید دولت دې ته متوجه شي چې دغه د مخابراتي شرکتونو خلک دې ته دعوت کړي چې راشي دلته خپل دغه فعالیتونه شروع کړي، ځکه دلته خلک د چکر دپاره راځي، بیا نو نشي کولی چې د خپل فامیل سره د خپلو دوستانو سره اړیکه ونیسي. دغه یو څه ستونزې دي چې موږ خپل دولت ته په نښه کوو، نو هیله ترې لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې په دې باندې غور وکړي. ډېره زیاته مننه.